السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننې ختم چې کوم دی تعویض چې کوم دی دا هم د اولاد د پاره دی. د اولاد مختلف بیماریانی په زنانو باندې بعضې زنانو بالکل اولاد بالکل اثار نه پیدا کیږي، څنګه چې اول ورځ نه واده شي مغه شان بیماری پې راځي. بعضې وخت کې هغه زنانه چې کوم دی بیماری له ساته ورځو لپاره بند شي، هغه اولاد جوړېدل شروع شي خو بیا هغه اولاد ضایع شي. بعضې چا 4-5 میاشتې بعد ضایع شي، چا چې کوم دی بس قسم قسم مشکلات ورته پیښیږي. نو د هغه زنانو د پاره چې د هغوی حمل لکه جوړیږي خو بیا ضایع کیږي او تاسو غواړئ چې زمونږ د حمل ضایع نشي، دا کم آیت کریمه چې تاسو ته به د سکرین باندې ښکاري دا آیات کریمه به راوالی په یو کاغذ باندې به دغه شان ولیکئ او بیا به په چمړه کې وګنډئ او دغه زنانه چې دی دغه به زنانه که ځان له پخپله ګنډي، تعلیم یافته که په تعلیم یافته نه بل چاته دي ووایي او په نوم باندې دا وتړي، انشاءالله العزیز الله رب العزت به د حمل چې کوم دی ضایع کېدو نه بچ کي او د حمل ته به هېڅ نقصان نه رسیږي، بچي ته به نقصان نه رسیږي. مخکینی وظایف چې هغه د هغې دپاره چې بالکل بچي نه کېږي، خو دا د هغې دپاره دی چې حمل یې جوړیږي میاشت 2 شل ورځې وي، 2 میاشتې وي، 3 میاشتې وي، بیا ضایع شي. دا ډېر د پریشانۍ او ډېر د تکلیف خبرې زنانو دپاره. نو د هغې دپاره دا کم تعویض دا کم آیات کریمه چې تاسو ته ښکاري دا په کاغذ ولیکئ، رابند به یې کوئ او انشاءالله العزیز په چمړه کې به دا یو خبره به چمړه کې به یې ګنډئ او چمړه به توره نه وي. انشاءالله العزیز الله رب العزت به هغه چې کوم دی تاسو او نیک اولاد به تاسو له درکړي.